پکتیا کې د نجونو ښوونځیو بیرته تړل طالب ملاتړي سخت غوسه کړي. جنرال مبین بغاوت اعلان کړ، وایي د مرګ او زندان اخطار راکړل شو، خو بیا هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. پاتې معلومات همدلته راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې نن سهار پکتیا کې د نجونو پرانیستل شوي ښوونځي بیرته وتړل شول او نجونو لاریون وکړ، نه یوازې د عامو خلکو بلکې د طالب پلویانو سخته غوسه یې هم راپارولې ده، چې یو شمیر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال مبین ټویټونه: پکتیا کې له 6 صنف پورته د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول. یو پوسټ مې لږ مخکې وکړ، اخطار یې راکړ. اخر ولې؟ مجبور یم د حق ویلو لپاره خپله زولنې ځان ته واخلم او زندان ته لاړ شم. 2 کاله مخکې مې له رسنیو استعفا وکړه. ټولو راته ویل چې ګوره مه کوه، دا د له ملت سره خیانت دی. کور ته راغلل څو شیخ صاحبانو راته زنګونه وکړل چې مه کوه، که ضرورت شو د ټولو نومونه به واخلم. ستا مبارزه ډیره ښه ده او موثره روانه ده. د سنګر د مجاهد غږ د تر ټولې نړۍ رسولی، خو نن مې د غږ خاموشه کولو لپاره په مرګ او زندان تهدید کوي. آفرین شه، پرونه تل وم، خو نن چې دوی قدرت ترلاسه کړو ماته د زندان او مرګ اخطار راکوي. که زما په مرګ ته د بري منار ته رسیږي، دا اوس مرګ ته تیار یم. که زه له مرګ نه ویرېدلی نو بیا مې ستا دفاع نه کوله، د ټولې نړۍ سره مې ډغره نه وهله. په تیر جهاد کې به همدې مشرانو ولس ته همدا خبره کوله چې ستاسو هره خبره چې شریعت سره په ټکر کې نه وي موږ به یې په سر او سترګو منو. تاسو یوازې زموږ ملاتړ وکړئ. د ژوند له ټولو اسانتیاوو همدې ولس لاس واخیست. نن چې اقتدار ته ورسېدل د ولس په مشروع غوښتنو یې خاشه اچولې. یو بل طالب سالي لیکلي: ولې معصوم قشر دې ته مجبوره شي چې تظاهراتو ته لاس واچوي؟ آیا موږ خپل ورونه او د اکا زامن د افغانستان ولس دغه نظام لپاره قربان کړل چې په موږ باندې داسې جاهل افراط کوونکي مفتیان، شیخان، امیران جوړ شي چې هغه د ولس او فعلي حکومت زوال ته بیایي؟ هرگز نه. دا خبره هیڅ زموږ د برداشت نه ده. تاسو غوندې جاهل شیخان نشي کولی چې د افغانستان په ولس ملنډې ووهي. مکتبونه چا خلاص کړل؟ هلئ زر یې بند کړئ. دا څه ریشخنده؟ څوک یاست تاسو؟ باید د تاسو شجره وکتلی شي. نه موږ تاسو په رقم شیخانو تابع دار ته قایل یو. تاسو به خپل ځان باندې په خپله عریضه کوئ، نور ولس مه ځوروئ. شفاعت ریحان لیکلي: یوازې دا یوه پوښتنه را ځواب کړئ چې د ښځینه زده کوونکو ښوونځی مو ولې تړلی دی؟ بس فقط همدا مبارزینو ته ټاپې مه راباندې وهئ. یوازې دا یوه پوښتنه را ځواب کړئ چې ولې چپ یاست؟ که ناروا وي واضحه فیصله ولس ته واوروئ، او که روا وي نو ولې مو بند کړي؟ محمد البدري لیکلي: نه پوهیږم چې موږ ولې خپلې پښې په تبر وهو. که حقیقت هم د ښځو تعلیم د شریعت خلاف کار وي، بیا خو مو دا په میلیونونه قربانۍ د همدې شریعت لپاره ورکړي. فتوا دې ورکړي چې د ښځو ښوونځي تعلیم حرام دی. که فتوا نشي ورکولی، نور دې د ولس نفرت د ځان سره نه ډیروي. امارت کې لویان دي، لاس په کار شي.